د ننګرهار حصارک ولسوالۍ ابزنګياني غریزه سیمه چې له جلالاباد ښاره نږدې 100 کیلومتره فاصله لري. دغه دره چې وشکلي لري پخوایي د موټرو تګ راتګ لپاره مناسب سړک نه درلود. اوس یې ولسونو ملاګانې تړلي او په اشري ډول د کلیو ته د سړک جوړولو کارونه پیل کړي. د سیمې اوسېدونکو عبدالمالک وایي دوی د پخواني دود اشر په ډول د دې سړک جوړېدو ته ملاوې تړلي او دلته د سړک لګیا و د موږ منطقي کې د یو تړه ده کوم کار چې د مشترک کار هغه د سپینګیري ځوانان په قومي حساب باندې راوځو هغه کار سرته رسوو نو تقریبا ډېر وخت اوس اخوا ځای نه مې سره نیولی ده په دې غره باندې راواوښتو اوس دې درې ته همدا سپینګیري او ځوانان ټول لګیا دي ولا نم شپه کتلې نو ورځ بس لګیا یو د لاسي کار مونږ کوو او نور ماشینګیري لګیا. دوی دغه سړک د کابل سرودي ولسوالۍ تیزین سیمې څخه پاس په سفري ابزنګياني ته اړولی چې چارې اوس په شریف خیلو کلي کې روانې دي. د ابزنګياني د یو بل اوسېدونکی حاجي ګلرحمان جبار خیل له حکومت او نورو مرستندویه بنسټونو د سړک په رغولو کې د مرستې غوښتنه کوي. نو سره خو اوس مشکلاتو دغه ولس مشکلاتو سره مخ وو او دغه د ولس خلک د ملي تجار په افکارۍ باندې او دغه سړک ته شروع وکړله ټولو په شریک باندې او ټول لګیا یو ور سړی په خپله ساحه کې د خپل کلي خلک راجګېږي او د بلدوزرو سره همکار دي او سړک جوړولو ته یې ملاتړ دی. حاجي احمد شاه چې په دغه کلیوالي اشر کې برخه اخیستې وایي دغه سړک چې څه د پاسه 40 کیلومتره دی نیمایي کارونه یې لا پاتې خو دوی ورته په دې خوښ دي چې سیمه یې ورسره آبادېږي. وایي خبره ته کومه چې موږ د سړک پوخ کړي او د پلچه کې درته جوړې کړي 8 متره 9 متره دې ځای 10 متره راغلی 9 متره نه موږ کم سړک وهلی نه ده نو موږ غواړو چې دا سړک موږ ته پوخ کړي او د موږ مریضان او هغه ډېر په ارمان باندې موږ خلک دا دره غریبه دره ده. د حصارک ولسوال مولوي تاج محمد احمد بیاوای د سړک کارونه ولسونو پیل کړي چې په وینای ننګرهار والی حاجي مولا محمد نعیم اخون هم ورسره مرسته کړي او هڅه کوي نور مرستې هم راجلب کړي. نو حاجي والي صاحب دوی سره مرسته کړې ده تقریبا د 15-16 لکه روپو پورې د تیلو ژمنه ورسره کړې ده نور خو دغه کومه ماشیندري چې ده دا خو د دوی د تجارانو خپل شخصي ماشیندري ده او د امنیت خو الحمدلله مشکلات نشته خو دغه د ماشیندري چې کومه ساتنه ده او خامخا دلته د شپې پاتې کېږي نو د دې په برخه کې موږ پوره دوی ته ډاډ ورکړی او دوی ته ویلي چې هره ستونزه او بس موږ سره شریکوي په وخت مو سره رسیدګي کړې ده انشاءالله. د یادونې ده چې د دې سړک په جوړېدو سره خلک د حصارک ابزنګياني له لارې د کابل خاکي جبار او سرودي ولسوالیو سره د تګ اسانتیا پیدا کوي. که چیرې همدغه سیمې ته دغه سړک په پاخه او اساسي ډول باندې ورغول شي نو لرې نه ده چې دغه سیمه به په یوه سیاحتي سیمه باندې بدله شي او د هیواد له بیلابیلو سیمو به دلته خلک له سیاحت لپاره راځي. خانګل مرخیل، ملي رادیو تلویزیون، ننګرهار، حصارک ولسوالۍ، ابزنګياني سیمه.